और नन्हे दर्स समंगरे फाइंड एंड सेलेक्ट दिन मख मंगा सॉर्ट एंड फिल्टर बाने खबरी कड़ी हुई नो फाइंड एंड सेलेक्ट की समनिष्ठ दे पकड़ दुमर दी च सर्च इन द पारा मंग द इस्तेमालो कि मिसाल मंग सर पे फाइल की डेटा वी या लिखने वी और पागे की मंगा सर्चिंग कॉल गाड़ू नो सिंपली मंग राजू पदीज की फाइंड एंड सेलेक्ट फाइंड तराजू और दलता योनुम सर्च को मिसाल नकीब शता नो आनुम बा अस्तन दी मंग ता सर्च की च आ दानुम पदे लिस्ट के मंग सरचता दे बल नकीब शता नो बल नशता सिर्फ द उमागी यो नकीब सिलेक्शन पदे की उस मुंगे कदा नुम ची कचे तना की पनाव बांधी पदे नूरो शिटुनु किमवी नो दलता वेदन मीन्स कचे दा शीट इंतखाबी और जराशम पदी के मिसाल पदीस की मावली कल ची नकी पदी लिस्ट के मासरश्ता नकी पयो शीट के होबदी दानुम मंग ता सर्च की हो बबल शीट की दी सर्च कवले ऐसे कहने शी जमा और तवीली उच दानुम ब सिर्फ प शीट की सर्च के कच्चे त मिसाल द दी पर जेवाने मंग वर्कबुक इंतखाब को न द वर्कबुक ना मतलब दारी ची उस बदी दानुम सर्च की का पदी शीट की का बबल शीट के हों यानी मुख्तलिफ शीटों की जिक्रता से उनुम सर्च कोई ददी मसले द पारा ब ददी मसले द पारा बतासी पदी सॉर्ट एंड फिर फाइंड माने क्लिक कवई और दीज की बता सोरता है जदानुम सर्च उस कदानुम से पगट हुर पूरी कम नो बिया बदे सके नो नुम पगट हुर पदी सर्च कवले शिव न किबदार है सेलेक्ट की ऑटोमेटिकली ఒక పదికి మంగ ద మేజ్ కేస్ ద టెక్ మార్క్ వలకు ను బే దానుం ది సర్చ్ కవలనిష్ زکا دی وی چې تا دلته نکیب یو قسم لیکل دی او په دې شیټ کې دا نکیب بل قسم لیکل شوی دی نو دلته موږ سره په کار دی چې دا نوم باید دی کې سیم ټو سیم ولیکل شي نو کله چې سیم ټو سیم دا نوم موږ ولیکو نو آینده کې چې کله سرچینګ کوي تاسو به دا نوم دی کی سرچ کولای شي بل دی کی سرچ بای روری یا سرچ بای کالم دی کی تاسو ساری انتخاب ولای شي یعنی مطلب رو وای سرچینګ وشي او کالم وای سرچینګ وشي لکه نکیب ګور دلته موږ سرچتا کزه چې تراشم د نکیب پر ایگزامپل لسم نمبر کې بیان کې موږ سره راشي او داغین ورست بیا داسې وشي زه به یو نوی شیټ والم دلته ما ولیکل احمد کمال نور سجاد امین دا نومونه مې ولیکل بیا مې ولیکلو زاهد یونس احمد نور دلته ودرېدلی اوس ما ته دا نوم سرچ کوه د احمد نوم سرچ کوه نو دې سرچینګ کې په کالم کې ګوره یو دا نوم دی او بل دا نوم کله احمد پر ایگزامپل اعلان دي چې بی ام وی نو اوس ګورې دی احمد سرچ کې لکه زه دې په دې باندې کوم یو احمد دا دی ویلان دی بیا هغې نه وروسته دی احمد ته دی راځي ځکه دا یو کالم دی او دا اصلا کی اورو دا نو مطلب اول په کالم کې سرچینګ کیږي او دویم ځل په رو کې نو دا مهمه نه چې په رو کې سرچینګ ضروری دی په کالم کې اوس ګوره که بایروز انتخاب کما اول دا احمد بیا دا ځکه دا رو سرچینګ دی وروسته د هغې نه به دی احمد په نیکسټ کالم کې په نیکسټ رو کې به څنګه کې دی سرچ کوي به نو دلته سرچینګ د کالم په تور سره هم کوي شو او د رو په تور سره یو هم کولی شو
او looking means دی کی فارمولا ویلیوز کمنٹ خود دې ټول په ځای باندې فارمولا انتخابوي نو دی که فارمولې که نمبرې که ټیکس هر څه دی به سرچ کولی شي ریپلیس دې ته وایي چې دا یو نوم راواله او په بل نوم باندې څنګه کا بدل کله که احمد دی په کمال باندې بدل کا نو ریپلیس آل کنا یو نوم زویم ریپلیس آل نو ټول کوم ځای کې چې احمد راځي هغه به چاته بدل شوي او کمال ته بدل شوي نو صرف د سرچنګ لپاره هغه د ورډ آپشن پس په دې شیټ کې د سرچنګ لپاره د دینه استفاده کولای شي ورسته به مونږ وی بیا سرچنګ لپاره دینه آسان او ایزی طریقې شته دي هغه به مونږ استعمالو دې ته دونه ضرورت هم زمونږ نشته چې خامخا به دا یوز دویم ځل ریپلیس هماغه خبره ده عمل ته مونږ وړي خو په دې کې تر ټولو مهمه خبره ګوټو ده ګوټو نه څه مطلب دی که مثال زه راشم د لیکنې ته سلیکشن غواړم د دې لیکنې سلیکشن داسې غواړم او دې دپاره یو نوم ورکم دی لکه ستاسو هره لیکنه به یو نوم لري ما ولیکل 7 o'clock سیمنس ولیکل دې کې شماره نه لیکل کېږي زه به ولیکم په داسې به ولیکم 7 o'clock دا یو نوم شو د دې دپاره مثال دې ته ورکوم 2 o'clock دې ته ورکوم پر ایگزامپل 4 o'clock که آینده کې زه پارځ کې ولاړم او زه غواړم چې هغه لیکنو ته لاړ شم نو ګوډو کې دا ټول شته که نه 7 o'clock ته لاړ شي ځان سره وکړي که اټومیټیکلی 7 o'clock ته لاړ شي نو ګوډو دې ته ویل کېږي چې د یو ځای نه بل ځای ته مونږ لاړ شو په شرط دې چې یو خاص هغې ته مو نوم ورکړی وي بیا په دې ګوډو کې ګوډو سپیشل شته دا خبرې مونږ سره شته دی او یا لنډې ګوډو سپیشل باندې کلیک کوم نو ډایرکټ هماغه ځای ته ما راوړی دی لکه په دې کې مونږ سره کمنټ دي کانسټنټس دي فارمولا دي بلانکس دي کرنټ ریجن کرنټ ارے آبجیکټ کېدای شي تاسو په دې لیکنه کې اوس کمنټ والی مثال زه رانم دی ریویو ته او هغې نه وروسته مې نیو کمنټ باندې کلیک کړو نو زه به ورته ولیکم چې دې ته 1000 دا ډسکاونټ شوی دی یا ایلن رانم نیو کمنټ باندې کلیک کوم د هغې دپاره لیکم پر ایگزامپل 400 دې دپاره ډسکاونټ شوی دی آینده کې یو نفر ما ته وایي چې په دې لیکنه کې ما ته هغه کمنټ سلیکټ کړه چې کوم نفرو ته ډسکاونټ شوی نو د دې دپاره به تاسې دې هوم ته راشئ او بیا به د هغې نه وروسته ګوډو سپیشل ته راشئ کمنټ ټیک مارک تیار لګېدلی دی اوکې که ډایرکټ د هایلایټ باندې کلیک که سلیکشن به د هغې خپله شوی و دې او دې سیل کې چې اخیستل شوی دی کمنټ دوهمه خبره پکې کانسټنټس دا کانسټنټ سره د یو نمبر استعمال کیږي یو د ټیکسټ او د فارمولا سره یو لاجیکل استعمال کولی شي یو ایررز بلال را کلاس کې استاد وګوره اخري کلاس نو کانسټنټس د دې لپاره استعمالیږي چې دی نمبر او ټیکس سلیکټ لکه زم دی لیکنه کې ټیکس سلیکټ کا نمبر نه علاوه نو ګوډو سپیشل کې براشي دی کې به دا ټیک مارک ولوي نمبر ټیک مارک به پرې دی نو په دې کې چیرته چې نمبر یې هغه به سلیکټ کېږي دا نمبر دا ګوره نمبر دی که نه دی به اټومیټیکلی نمبر سلیکټ کوي خو که چیرته دلته زه د ګوډو سپیشل ته راشم او د هغې نه وروسته زه ورته یم نه دی شیټ کې ما ته ټیکس سلیکټ کړه نو تاسو به ټیکس ټیک مارک پرېږدئ او دی به ځان سره اوکې نو دی به نیکسټ ټایم
بیا مونږ سره چې سلیکټ کړي نیکسٹ ټایم به دې ټیکس سلیکټ کړي دې به نمبر نت سلیکټ کړي دا وګورئ دا ټیکس دی ورسته مطلب باندې کنه بیک از ګوډ سپیشل تر اعظم نو پدې کې لاجیکل او ایرر لاجیکل منطقي فارمولې ته ویل کیږي لکه ځلیکم ایکوال اینڈ دا اینڈ یو منطقي فارموله ده زم دا شل مساوي دي د شل دیر شو سره چې کله زه انټر کوم ماته دا جواب دی فالس دی دا غلط یا ځلیکم ایکوال اینڈ شل مساوي دي د شل سره ودا جواب ټیک یا دلته د څه وشي لکه دیس کې تا نه ټیکس ولیکل شو دا فارموله غلطه شو کنه مطلب دلته رزلټ به ماته غلط راوځي کله ته تا نه ټیکس ولیکل شي نو رزلټ به غلط ماته دی وی ګوډ سپیشل کې فارموله کې وي ته د سوکا لاجیکل فارمولې کمی یو دي دا دوه دانې چې کوم دي دا منطقي فارمولې سلیکټ کړئ او هغه فارمولې چې هغه غلطي شي هغه کوم دي نو هغه لپاره بل ټیک مارک ولګو ایرر ټیک مارک پرې دی و دا دوه فارمولې غلطي شي دي په دې کې مسټیک شته مطلب دا دی چې ممکن غواړو چې یو لاجیکل ایرر فارموله سلیکټ کو د دې مسلې لپاره به دا دوه ټیک مارک استعمالي کی بلینکس دې ته ویل کېږي لکه اکثر ټیم د سی لکه تاسو په یو ځای کې خالی سیلونه لرئ زبره شنګل دا زمانه کې نه هو دې منس کې دا سل حالي دي دا سل حالي دي مثال دا خالی شو داش زم په دې لیکنه کې هغه خالی سیلونه ماته سلیکټ تش راو شو بلینک ټیک مارک بوله ګولې بو کې کو دلته دا شوقام دې سلیکټ کې مطلب دا وای خالی ساحه ده د لیکنه کې دا یو خالی ذکر ته د اصل چې دې خالی کنه نشته ځکه دا غاړه سلیکټ کړي او کله دې منس کې دې کې خالی سیلونه مونږ ګورو نو دې په اړه ټیک مارک ولګوي و دا خالی ساحه او دا تاسو په دې کې وای کوم لیکنه نشته یو کرنٹ ریجن دی وردا لیکنه ده کنه دې لیکنه پر کنج کې ودرېږي کنټرول اے بٹن وای اتوماتیکلی اومدغه لیکنه دې سلیکټ کړئ که چیرته دې پسې باندې زرا شم پر ګوډ سپیشل کې دې باندې کلیک کما او دیس کې دا ټیک مارک ولګوم نو کرنٹ ریجن مطلب همدار چې دا ساحه سلیکټ یعنی دواړه خبرې څنګه دی پدې کې دواړه خبرې دي کې سیم ټو سیم نو ګوډ سپیشل کې امدا مطلب دی چې کله تاسو یو خاص ساحه سلیکټ کول غواړئ دا غیر لپاره به تاسو څه کوئ دا غیر لپاره به تاسو کرنٹ ریجن ټیک مارک لګوئ اره استن کې دې تمویل شو لکه تاسو یو محاسبه کوئ لکه زه عالم دې کې ما ولیکل سکور هغه نورستل ته ما سکور ورسول لکه دا سکور شو او دیس کې ما سره سبجیکټ هم شته لکه دا سبجیکټ دا ما سره سبجیکټ لکه میث شو دری شو پښتو شو انګلیش شو صحیح ده کنه همدا شان هیستری شو فزیک او کیمستري ټوټل سکور سونه دي ټوټل سکور مون کړو با سونه زی په یو څو زینو کړو با سم هغه د دې لپاره یو څو سلو کې چې په دې ټوټل کې څو تغیرات رانه نو دې طبيعه ډیټا ترازو ډیټا د ضرورت نشتا ایکوال سم بولی کی قوس به شروع کې دا به سلیکټ او کنټرول شفټ انټر بٹن به وای نو تاسو یې ساتي چې دا موږ سره بدی کې اوس یو اره شو دې ته موږ اره وایو اره څه ته ویل کی کلیکشن اف ملټیپل ایلیمنٹ
مطلب دا چې مختلفې برخې ولري دي ته مونږ ارې وایو لکه د دې برخه دام ده دام ده دام ده دي ته ارې وایي نو پته نشي کولی دي کې ایډیټینګ وکړي you cannot change part of an array okay اسکیپ بټن به وایي چې بل د خپل حالت ته راشي نو زه د ارې چې کومه ساحه ده دا سلیکټ دې لپاره به ګوډ سپیشل ته راشو کرن ارې ټیک مارک ولګو کې به کو دی به هغه ساحه مونږ ته سلیکټ کی چې کومه ساحه په دې کې انول یا مطلب کومه ساحه چې په دې کې وا د دې پارت د دې برخه وا هغه مونږ ته سلیکټ object کله کله د سوشي لګ تاسو الستریشن تراشي او د کیو سو object راواله دا object شو دا شو دا شو دا شو next time چې کله آینده کې زه ګوډ سپیشل ترازم نو د object نه مطلب دا دی چې تاسو د object سلیکټ کړئ دا سلیکټ شو object سلیکټ کول د دې لپاره هغه ټیک مارک استعمالو نور کوم خاص کار نشته یو رو ډیفرنس دی یو کالم ډیفرنس دی رو کالم ډیفرنس ته مطلب دا دی کوم چې ته د څه وایو چې پدې کې ما سره نمونه دی رو ډیفرنس د کمال احمد کمال نور سجاد دا نمونه شو بیموریت الاحمد پدې کې ډیفرنٹ نمونه کم یو دي کمال نور سجاد ډیفرنٹ دي کنه دي دا دواړه یو شی ما تا نمونه پدې رو کې سلیکټ چې هغه ډیفرنٹ رو ډیفرنس دا اوکې کې او دې هونه سلیکټ کې تبه لیکنه کې ودرې راوښ ګوډ سپیشل کې رو ډیفرنسز او دا ځان سره وکي سلیکشن یواله دي لیکنه ګوډ سپیشل کې به تاسو رو ډیفرنس ټیک مارک ولګوي دی به ځان سره وکي کی نو دی هغه نمونه تی سلیکټ کی کوم چې ډیفرنٹ دي کوم چې یو شانت دی هغه پرې نو موږ وایو چې هغه نمونه چې مختلف دي هغه سلیکټ کا بلال اوی پازابې نو دا کلاس وګورئ کدا نمونه پر ایگزامپل ما پر رو کې نه لیکلي کالم کې مې لیکلي مثال ز په دې کالم کې دا لیکم دراسم ګوډ سپیشل تا نو دا روٹ ډیفرنسز او کالم ډیفرنسز کالم ډیفرنسز مینز چې په دې کې ماته مختلف نمونه شو کا خبره شو بل ګوډ سپیشل کې یو پریسیډینس دی یو ډیفندنس دی تاسو څه ولیکل کله کما امپلای سیلری بونس ټوټل او د دې کې مداني کې مثال ټوټل سیلری total bonus done numerical total amount لکه دلته په مختلف نفرې دی هغه به سلرینی لکه بونس به دی هغه به ټوټلی ایکوال دا برابر جمع به کول دي سره انټر مثال کمال شو داغه سیلری داغه بونس نور شو داغه سیلری داغه بونس زاهد شو داغه سیلری داغه بونس جمال شو داغه سیلری داغه بونس امین شو داغه سیلری داغه بونس همدا شان یونس شو داغه سیلری داغه بونس دا مختلف نفرش اوس موږ سره انډیویډوالي د هر یو شخص دا سیلری وروته
او بونس جمع شو راغې سره چې دا روپۍ د دې نفر راغلي مطلب دې کې ولیکم summary of salaries په دې کې ولیکو equal sum دا ټول سیلری نه 100 روپۍ دي دا دي equal sum دا ټول بونس د 100 روپۍ دا دي equal sum دا دواړه جمع کا اوس کوېشن بدای چې په دې روپیو کې دا روپۍ د کوم ځای نه منځته راغلي دي دا سیلري نه منځته راغلي خو په کار خدای چې سلیکشن یې وشي نو پریسیډنټ ټیک مارک ولګوئ او دا وکړئ هماغه ساحه چې لیکي چې کومې ساحې نه دي لاسته راغلي بونس ته کوم ځای نه لاسته راغلي نو ګوډو سپیشل ته به راشو دا ټیک مارک به تاسې ولګوئ دې به ځان سره وکړئ که دا د دې ځای نه لاسته راغلي دا پیسې د کوم ځای نه لاسته راغلي ګوډو سپیشل کې دا ټیک مارک خو دې کې ګوره دا دوه ټیک مارک دی یو ډایرکټ انلی دی یا آل لیول دی ډایرکټ انلی مینس چې دې به تاسو ته صرف هماغه ساحه ښایي کومې ساحې نه چې لاسته راغلي خو که داسې ورته وایو چې دا د کوم ځای نه لاسته راغلي او بیا هغه د کوم ځای نه لاسته راغلي نو کله چې تاسو دې ګوډو سپیشل باندې کلیک کړئ او دا ټیک مارک ولګوئ او دې کې دا ټیک مارک ولګوئ نو لاندې ټیک مارک مطلب دی چې دا او بیا دا کوم نه راغلي وای دا دي all levels دا مطلب دا دی سر به کسې دی ګوډ سپیشل تراشمه ډیپندنټس دا پیسې په چی باندې ډیپند کوي ګوډ سپیشل باندې کلیک کړئ تاسو راشي ډیپند ټیک مارک ولګوي کې دا پیسې په دې لاندې پیسو باندې ډیپند دي مطلب د دې دوه جمع کېدل لاندې شي مخکې ورسېو چې دا پیسې د کوم نه لاسته راغلي دي اوس موږ وایو دا پیسې چا سره تعلق لري نو دې لپاره به ګوډ سپیشل ترازو په دې کې به دا ټیک مارک لګو دا به ځان سره وکړي که نو دې به وایي او دا پیسې دې سره هم تعلق لري او دې سره هم لري که موږ داسې ورته وایو چې نه دا پیسې د چا سره تعلق لري او هغه به د چا سره تعلق لري آل لیول ټیک مارک ولګوئ دا پیسې چې د دې سره او بیا دا د دې سره او دا بیا د دې سره یعنې هغه اخرنی سټیپ یې هم څنګه کوي راته شو کوي نو دا دوه ټیک مارک په محاسبه کې څنګه کېږي استعمالیږي یو لاس سیل دی که زه مثال په دې کې درېدلی یم لکه دا زما ریکارډ دی آخري سیل ته ځم راشه ګوډ سپیشل کې تاسو لاس سیل ټیک مارک ولګوئ دی اوکې کوي دا آخري سیل دی زما که نه د لیکنې آخرنی سیل دا دی که نه نو د دې ته د راتګ دپاره بیا د دې نه استفاده وکړه په ګوډ سپیشل کې تاسې ویزیبل سیل انلی ټیک مارک د دې مطلب دا دی لکه زویم چیرې په دې کې دا یو څو دانې کالمونه دا هایډ کړه رایټ کلیک هایډ هایډ شو کنه یا دا هایډ کا رائٹ کلیک هایډ اوس خبره ده چې دا شو کول غواړي او که کنټرول ای بٹن وایم ما ته پته نه لګیږي چې په دې شیټ کې په کومه ساحه کې مونږ کالمونه هایډ کړی دي نو د دې مسلې لپاره برای شو ګوډ سپیشل تا او دې کې به تاسو ویزیبل سیل انلی ټیک مارک ولګوي دی وو کې دې تا غلیکنه شو کینا خو هغه ساحه مونږ ته کومه ساحه کې چې هغه لیکنه مونږ هایډ کړی لکه وګورئ کنه دا ایریا تاسو تخکاری کنه او دا مطلب په دې ساحه کې لیکنه هایډ سکرایډ لیکو کما ان هایډ باندې کلیک کوم دې به کار نه کې صرف شو کیا ان هایډ پر برایډ لیکو بیا بدل تاسو نو کما ساحه چې تاسو لیکړي او دا غي صرف په پوزیشن ګورئ نو دې پر دا ټیک مارک لګوي
کنډیشنل فارمیټ مونږ ویلو کنه کنډیشنل فارمیټ څنګه لکه په دې کې شرط لګي لکه زرانم ګریډر دین د چا تنها چې د دې پیسونه زیات وي نو هغه لپاره یو خاص فارمیټ والا دا فارمیټ ورکوا داریو پر چې دا تنخواه زیات شو ناغي تباغه فارمیټ ورکړي الله باندې ورسې تاسو یا مثال د سی وای مزه اسی مثال درکوم کورس دی داغه پیس دی داغه ایڈمیشن دی ټوټل دی پیډ او ان پیډ دې ساه کې ودرېګا لکه دې ساه کې صدرېګم زه سوې ما هغه نه پرچی پیسي کلیر نه دی یعنی صفر نه زیات شو دا ان پیډ والا ناغه به بیس کیږي هغه پر به کسٹم فارمیټ ترا شو ریډ کلر کی باغ راځي اوکے کورس یو پر مو شروع کې د پیس ته د ایڈمیشن دی دا به جمع کو سره او دلته ودرې کو دې کې به اکول د ټوټل نو ماینس کې پیډ کلاس دا باقاعده کنه اوس 2000 روپے راکړي نو بیا هم باقاعده چې کله 4000 نه کې هغه صفر شنو بیا باقاعده نه بل نه پر راغی هغه ډیټ کې دی دونه پیس دی دونه ایڈمیشن دا ماسویر پر کنټرول ډي نو زم کم ځکه کنډیشنل فارمیټ ما اخیستی دی دی باندې ولې کو ټیک مارک دی سره یو آل یو سیم دی آل مین چې فرض کی نو دلته مشته دلته مشته دواره سلیکټ خو کزه دلته ودرېګم دی کنه او ګډ سپیشل کې دا ټیم چې کنډیشنل فارمیټ سلیکټ کا هو چې په کوم ځای کې درېدل نو سیم ټیک مارک د دې لپاره استعمالي دا اوکې کا دا وتاست اعلان سلیکشن باندې کېږي صرف د دې بکېږي او کټول سلیکټ کو دا غیر لپاره بیا راځو دا ټیک مارک بلګو آل ټیک مارک بلګي درې دام سلیکټ کیږي هم سلیکټ نو دا اصلا په ګډ سپیشل کې دا کنډیشنل فارمیټ یو ډیټا ویلیډیشن دی ډیټا ویلیډیشن دی ته ویل کېږي لکه زه مې پر فیس او ایډمیشن کې کنډیشن لګو ډیټا تر اعظم ډیټا ویلیډیشن ته هول نمبر باندې کلیک کوم زم 1000 او د 4000 نه زیات پیس پکې ما راساوه ایډمیشن کې دلته ما سره د 1000 او د 2000 نه زیات ایډمیشن ما راساوه دلته 5000 لیکلی شي اوس نو 1000 نه 900 هم نشي لیکلی ذکر یو کنډیشن دی دلته لګیدلې 4000 یا 3000 دا رسیږي زم کوم ځکه کنډیشنل فارمیټ ویلیډیشن دی موږ سره all means ارزه کی چی سم means چې په هر ځای کې دا ځان سره وکي کوي دغه ساعت کې وستا سره ډیټا ویلیډیشن لګیدي نو ګوډو سپیشل means یو ځنا بل ځای ته تک د دې مسلې لپاره به صحیح استعمال وي تاسو ګوډو سپیشل بیره بهر چې کوم اپشن راکړي فارمولې کوم ځکه دا فارمولې دي ان دې کې محاسبه شوی دلته شوی دا ټوټل کې شوی دا دلته شوی او دا لکه دا هم نه ویلې کمنټ مینس کوم ځکه کمنټ دلته ونشته کچې ته په یو شیټ کې مونږ کمنټ اخیستی نو دې ټیک مارک باندې کلیک کې اتوماتیکلی کمنټ والا سلیکشن لري دا نه وکړه بهر بیا راوست کنډیشنل فارمیټ کوم ځکه دي راشي په باندې کلیک کې کنډیشنل فارمیټ سلیکټ دې کې مشته او دې کې مشته همدا شان په دې کې کانسټنټس ماته نمبر او ټیکس سلیکټ کوو نمبر او ټیکس دواړه سلیکټ فارمولا څخه سلیکټ کړئ چې باندې کې محاسبه ده او کانسټنټس د ورسته ډیټا ویلیډیشن کوم ځکه دلته نو بهر بیا راوستي هغه سلیکټ آبجیکټ نو مطلب دا دی چې تما سره آبجیکټ یې کنه زرا اعظم پریس کې ما السټریشن کې آبجیکټ واغسته دا زما آبجیکټ په دې باندې کلیک کې دا سلیکشن وسته کوي خو اصلي مقصد دا دی چې تر دا سلیکشن نسی واملی نو ګره ما ټیکس کې سلیکشن اخیسته او ټیکس دې سلیکټ نه کړو
only the object select کیږي تاسو ګره ټیکس نه سلیکټ کیږي وجرا چې تاسو موږ ورته ویلي سلیکټ آبجیکټ کدا ټیک مارک سو ختم کی دا ټیک مارک سو ختم کی نو انده کې چې کله سلیکشن لري اول هغه ټیکس لیکي چې ډیلیټ وي ټیکس ډیلیټ نو که تاسو آبجیکټ ډیلیټ ول غواړئ بیا به دا ټیک مارک لګوي بیا به آبجیکټ ډیلیټ کیږي ټیکس به نه لري او دا آبجیکټ هایډ کې ځان سره کبیر ته شو کې یو هم هایډ کولای شي دلته ټول بیرته په یوار شو کې ټول هایډ کې دا ټول خبرې دلته شته نو دا زمونږ درس او هغه په چې کې موږ سره ایډیټینګ کې اخري پرې کې دی دا کلیپس دربن کنټرول F1 شارټکټ دی نو چې په دې کله کلیک کوه بیا نه ښکاري بیا چې کله کلیک کوه ښکاري خو چې دلته کلیک کوه بیا نه ښکاري نو دې لپاره به تاسو د بر سر کې ریبن ډسپلی آپشن باندې کلیک کړئ شو ټیبز ان کمانډ په دې به کلیک کوو نو هر څه به موږ ته په دې کې ښکارا کیږي نو دا زمونږ د هوم ټایپ ایډیټینګ برخه کې اخرنه درس تاسو ته نو ویلې او نیکسټ ټایم ان شاء الله تاسو ته بیا انسرټ شروع کوم نو انسرټ کې بیا ټول خبرې د مایکروسافټ ایکسل سره تړلې دي ډېرې مهمه خبرې دي پکې په دې ان شاء الله خبرې کو او تر دې ځې پورې تاسو په دې باندې سی پریکټس په دې رسخته کې وکړئ بس دې